ښه لاره ډېر خوند یې وکړ. قربان شمه قربان شم. مونږ خو بس دلته کار کې بیزي یو زیاتره ټایم، نو راتلی نه شو. مسکان ته پته ده نو خامخا پروګرام خو اورو، دلته ناست یو لایف کې. خو بس ما دلته ور یو څو منټه زه وباسم چې تاسو نه مننه وکړم، تشکري مو ادا کړم. مننه کوو، مننه ستاسو ستاسو را ټایم ویستو مننه کوو. قربان شم قربان شم، ته خو د سر تاج زړګیا. قربان مننه کوو ستاسو. قربان شم. نور څه حالات دي؟ شکر. مسکان تا ته دې سلام وي، ته ښه یې انشاءالله صحتونه ښه دي؟ وعلیکم السلام، زه ښه یم. ته څنګه یې جوړې؟ شکر ده شکر. مېلمنو ته مخکې موږ سلام ورکوو د قربانه که نه. ته خپله کوربه یې، نو ته خو مېلمه نه یې. ما تا خو کوربه یو ټول ټایم، زه موږ خو کوربه خلک یو. موږ خو درې واړه کوربه یو. بلکل. نو ځکه مې تا ته سلام اخره کې وکړم. ما اوس غوسه نه شي، ټولو ته غوسه کېږي. ما پکې دا خبره کوله مې چې کسنه تلې که نه اجازه تې اخیستل نو دواړه سلامونه به خیر په یو ځای به دې کړي وو. ولا بس زه روانه کېم ته راباندې پوه شوې لمبۍ، ته راباندې پوه شولې. بس زه په لایف کې ناست یم، خو بس د خبرو ټایم را سره کمی. سوچ دې په مصروفیات کې دی بیزي یم، موږ ته پته ده ستا وخت ډېر قیمتي دی. قربان دې سم. ولا بس تاسو نه قیمتي نه دی، خو ستاسو د مجلس نه قیمتي نه دی. باید تاسو ته ډېر ټایم درکړم، خو د وخت تقاضا اوس داسې ده چې دغه نه وی دغه نه خو تاسو خبر یې مسکان، نو دا لږ خلک ځي راځي. نو زه وایم چې څه دغه ونه شي که نه، ګورنمنټي حساب باندې دا نور صحیح خبر ده. بالکل. بس نو په دې خاطر باندې ګینې ستاسو مجلس خو ټولو نه قیمتي دی. قربان قربان. بس تاسو ګپ شپ لګوئ، تاسو پروګرام مخکې بیا یې زه غوږ یم درته. خوشحاله اوسئ، ما ته ټایم راکړه. مننه. قربان شم. خوشحاله اوسئ. تhank you. تاسو ښه وخت ولرئ. همدلته لاندې ناست یم درته. مننه، مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عدالت لاله واجد خو بیا وایي چې ګوډ نه مسکانو وای علیم. نه ما مسکان ته مې داسې کس راوخېږي تکړه غوندې کس یې څه ووایي ته تللی نه یې چې ته لایو کې موجود یې ماله به خورې خوب راشي. یو څوک کمنټ وکړي چې څه راته ډالۍ کوي، کمنټ وکړي څوک داسې کس ناست یا شعر شاعري یا سندره چې سندره ویلی شي. زبر دیو شاعري ډالۍ کوم. اجازه ویلکم. زبر دیو شاعري ډالۍ کوم د خپل زړه، زما د زړه چې کومه شاعري مسکانو دا مریم پلیز ستا خبره مې کړ کړه، خو ته خپله خبره یارومه بیا چې یا مریم کوزیږي یا بل ملګری کوزیږي که نه، دا کته هلک نه دی د اسلم خان او دا ډېر خوږ اواز دی. زما ترز وی سعودي عرب کې پاتې کېږي. دی بیا راچوت که مریم ارشاد ارشاد اسلمه زما سید اسلم زما ګیسټ ته راوخېږه ریکویسټ مریم ارشاد زه دې بیا راخېږم. وی په تنخواهۍ کې چېرته ورشو پوښتنه یې وکړه. په تنخواهۍ کې چېرته ورشو پوښتنه یې وکړه چې خلک خندوي په خپله څومره جاړي. واه او وی مینه یم نیمګړې یم ګردومه پل نه مینه یم نیمګړې یم زه چا پوره کړې یم. مینه یم نیمګړې یم زه چا پوره کړې یم. ګردومه په لاره کې خپو سره دې وړې یم. ګردومه په لاره کې خپو سره دې وړې یم. څه وکړمه خدایه خپل نصیب نه ډېره کړېدلې یم. ډېر ښه مریم موږ به ستا په باره کې موږ دا خبر وکړو که نه چې تا لکه قبر دې بله ته والی واپس راغلی. اوس خبره دا نه ده که نه په مرګ هم نه ده، که په مرګ وې که نه په ما به اوس درب ولاړو. خو د نن نه بعد به موږ ستا سره څه زموږ سپورټ په ستا سره دا سپورټ وي که نه. 15 کاله وشو که نه 15 کاله چې نه مرم چې مړه کېدی که نه زه به پخوا مړه وم. ما کوه فضول خبرې دلته راځه به دلته به د نغم امیر شي. مریم عدالت سره زه یو خبره کوم.
ویما ویم دلته راځه دلته به درنه غم مغار څه ختم شي په خبره پوهېږي داسې ویم ځای ده الله راته داسې خوشحاله لره دا ټول د غم مو په لټه ولې دي موږ ټول هغه خلک دي موږ صرف ستا غم به پوره کړي خالي ورته ګوره زموږ نه دا داسې خلک دي که نه دا خلک انسان ته څنګه نظر کوي د ټوشي پیپر یوز دي کی او لړه دي کی دا داسې خلک دي خو خبره دا نه ده خبره دا ده که انسانیت هر څه الله تا ګوري که نه چې ته څنګه یو انسان څنګه دی خو زه سم نه ویم زه یم ته بیا جاړې که نه نو دکه مې والا صرف الله دی ځان ته داسې سوچ مه کوه خلک ډېر سوچ کوي ځان قیمتي ګڼه ځان داسې ګڼه چې زه ډېره قیمتي یم زما قیمت څوک نسي ادا کوي دا مه وایه دا مې وره دا خو م راوستی خو دا موږ هم ځان سره په جړا کوي ها مسکان خبر ور زما او کنه والله مسکان خبر ور زما دې ډې پیتو ګوره کنه زما ویډیوګانې وګوره قسم دې زدا نه وایم زما 22 سال عمر دی کنه 22 سال عمر کې ما دون اور سوري دل کنه چې زه د سوچم نشم کوي چې زه سوا کوم خبر ده دا دا واجد اوس کوس کا وغه اسلام راوخې جو چې موږ ته سوي وره پر شرابي دا حل دی او کتره ولا اصل خبره ده کنه لکه مثال لمبر 1 کې دی لمبر 1 کې ځان خپل مونږ او 10 من وخته داسې ده ماشاءالله مونږ او 10 ځان لکې بل نه کې قبر لبخپل یوازې زی مونږ او 10 خو کوم کمرم روجیم ځان لنیسم مونږ او 10 نه پریدم زم زکه چې کډیرم د الله تعالی ګناګار یم کنه یو دروغ نه ویم د ارشي ځان خپل ټیم دی مانځو د وداسو د روټۍ د خوب مثال ارشي جدا ټیم دی یو کار ته بل ټیم نه نشي کولای خو لمبر 1 کې ځان خپل مونږ او 10 کوا لته به د سکونی لته به خوشاله پوښ نور د مخ نور چیرې دا به خولي دویم نمبر کې مثال ځان خپل خوب ټیم جدا دی د روټۍ ټیم جدا دی د ټیک ټاک ټیم جدا دی دا ژوندۍ د روانه ده او سبا نن ډیره بختوره شپه ده سبا له روجونی څخه او د مرغم څخه مکه کنه خبر ته کوم مریمو د مرغم څخه مکه چې مر چوکیدار زموږ سره زبره ډیره مسکان خپمنی ولا د عدالت خپمنی ولا زمامنی ولا خبر موږ واپس راکړي چوکیدار موږ نیول دی اورا مزدا ژوند دی چې واجدي کنه چې واجدي نو مری باندې چې واجدي او کمړه شونه ته بده ناسي ته طالب اوسري وی مخ په پړونی پټوي او سترګې نه مخ په پړونی پټوي او سترګې نه ای ظالم پساتونه خو د سترګو جوړیږي واه 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 یہ تک فرمان کس کر رب دې ټکاو کر رب دې لکه وکا اسلامه وای زئی دا خو سردا سے غپ لګو یو کمنټس مې دلته اسلامه نو وی پزله می ستا دیدن ارمان دی مړه راشه کنه پزله می ستا دیدن ارمان دی مړه راشه کنه د وار ګرمي دا مسکان اوس رواله مسکان واجد غړوا دا حل نه واجد ستا پزله سر باندې ها ای پزله می دار باندې راشه کنه نو چرته درشم خیره نه د منظر پارک راشه اگه شهیدی او دې بنې مې کې په کنه دا ډېر خبره کوم واجد د پر مرکز کرده شهري مکوا خبره ته کوم دا ټول به تاسو واپس راځي واجد شپنی می تر رسیدل قربان او د کیګو با سار بچ کم دی رو مونږه غټه ټریله به سٹارټو هغه بیا چلو بیا هم ستخی جولی ته اوس کوشه قربان چې داله کروخي جو سره ته ویا او کنه ور دماغ مو خرابې نه ډېر ته خو سره پورې مرګري د باړې بس هم ته جوړ کړې تا ته ما ویلي کنه چې څوک تی کوزاوي او څوک ته راکې جوړي مشکله باندې په خپل منزل ته رسو ډېر په مشکله په خپل منزل ته رسو قضا اوس کوشه کنه نو په خپل باندې کوشه کنه قربان کنه زلاړه مسعید عدالت لاله څوک را واخلم اسلام دا دغه چې کم دی اسلام ز ګورم کا ګیسټ په خطا لوي کنه ډایرکټ به اسلام یو کمنټ راته وکا قربان لاندې کمنټ اسلام کته وو کیو لیک اسلام کته وو کیو لیک وو کې ډایرکټ انوایټ کم مننه قربان مننه زمانو منشن کې او اس یو شرابي دی لیکل دي مننه قربان ژوندې
دا چاته لګیای بیا عذاب دی غضب دی پم دل امر نه ژوند دی دا دغه نه دي دا اسلام خان دا ګوره کته وو کې لیکلې په دې کارټونونو د پاس چې د لاندې مرګره چې کارټونه ورکړلې اسلام خان ملنګ جان 65 ډي پی والا قربان مننه کوم دومره بیزتی دومره اجازه ولې قربان تا خو چا بیزتی نه راکړې وای برو ضرور ولي وعلیکم سلام ورحمت الله اسلام خان وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ څنګه خیر جوړی خیر شکر دې ستاسو دعاګانې دي اسلام اوس په خپل سور کې سوې سیدا یا نو لږ انتظار وکړه هم بیا سره تدالې په دا شروع کا ساز موبایل کې ګوتې مو موبایل ځان ته ځای منې کېده ستا اکثر بیا आवाज ډبلیږي ها او ساته مې نظر دی خو بس دغه طرز کې راشه ولاړ لازه خان ولاړ دیغ راځه خدای چې تعالی رحم خدایا ته ولې غلګي आवाज نه ځي که څه مسله ده ته پته نه یاره شوه مرګرو ډبل ټیپ وکړه یاره 560 کسان نه سي ډبل ټیپ کوه یاره چې ویډیو لکه ذات چلیږي مرګرو ټول ډبل ټیپ وکړئ کتون کو قربان ټول شیشه ټکوي الکه ټولو ته دا خبره کوم چې واجد زموږ د زړه سر دی پوه شو قربان تاسو ټول چې کوم دی هغه منشن کوي خو زموږ د زړه سر دی ښه قربان همون ته ټولې دنیا نه ګران دی بای هغه ټپوکا وی په ما د بنې आवाज شو ما شوملور سره د کټ پریوته ما او دا به ته کې کنه وزره شاه وزا څه شو یا په ما د بنې आवाज شنو فزان مین خلق ودا او په بل مین خلق ته نه ورځي خوبونه او دمازګر چې څنګه تیر شو نو دا
مصیبتی راشي داستا لیونی مینا خدا جتا لرم خدایا او په بندګانو دې د حسینا دې تما او د دې په دوه سترګو مې نیما او که خلک نور ګمان کوي اړوند شینا پلو پسان پسی راکاږي زر 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 یا د چا چیروان یاري وینم ظلم شوینا او کمی په خپل یار کې وپاوې نو او زبد بل یارې ته ولې زورې زمان
زما مینا ستا په کار نه راځي مال جانانا بل لار نه راځي او مال جانانا بل لار نه راځي چې زما مینا ستا په کار نه راځي مال جانانا بل لار نه راځي او مال جانانا بل لار نه راځي تشکر قدمه وای چې واجد مانو دی بره یا دا عدالت چې کوم ځای ناست وي زه خفه یم یا په هغې ځای له بې اوبونو وشي ګلونه ترکیه ته پارې ووایه ایلام خان ترکیه ته پاره چې عدالت کم زړه مې خشي نو وای ورته یا چې دا مسکان کم زړه مې باغ د ګلو شي تشکر ارکې ته پکې وکړه ارکې ته ظالمه داتې وکه داته ارکې ته ډالې کا بیا پسې مریم ته ډالې کا ارکې زما د ارکې برانډ ها واه مننه تشکر کته زما زړه ته کتلې نو یوازې زه موبایل کې منشن وم یا په دې هر کې اشنا مې وایه یا سلامونه تشکر ټول کمنټ کې ارکې ولیکئ لاندې د دې هر کې د زړه د پاره نو یا دغه مسکان به په مصرو کې او یادومه
تشکر. یا دغه مسکان پکې غمې مزه کوي مزه کوي یا چې عدالت مې اشنا نشي یا خدای مې دې مړ کړي چې بې غمه خاورې شمه یا د دې واجب د زړه دپاره نوم یا هغې جینۍ له مورمنګۍ نه ورکوینه خانزیب ته پکې وډالې که خانزیب ته ښکلې غونته کې یا روپۍ به هر یو سړی ورکړي نو خوشحاله اوسې کامیاب شي ډوله تشکر. یا دغه خانزیبې لکه خاورې وروي ډېر ښه ډېر ښه. یا چترۍ د سرو وله راغواړئ راغواړئ کوپر نه دی موږ خو به څه وایو نه ظالم زه غټ جاړم وله راغواړئ یا د دې خانزیب سره یاران په غرموزي نه په غرموزي تشکر تشکر. اوس اواز صحیح شو ها ها یا د عدالت خان د زړه دپاره یا د درې مني باجه په غاړه ګرځومه تشکر. یا چې چا لونګ بوی کړي د وینو څنګه خوله کاته لونګو بوی ته ځي واه واه واه. چرته چې زه مال پردي غمونه راوړې ډک چلم جانان ته د چر سناوړې مال پردي غمونه راوړې ډک چلم جانان ته د چر سناوړې چرته او چې ډکه ځي چې مالا دې پردي غمونه راوړې. وای کنه بیا نو بیا غلې کېږي سله نو ته وایې پلس په چور سره وی وایي لپاره یا مړه مخامخ کېږه نو عدالته ها قربان. ما وی کنه مې چرته چې ځي مالا پردي قبرونه راوړي او واجد مې څه شو چې ورخه ګوبګي مسکان وګوره زه تاسو دومره مینه کوم وګوره ایم کې د تلی کړی دی مننه جار جار ایسه ګلان ډېر وشیندل قربان سره ګلان جار الله قربان هر کې ډیر مننه ډوب کړلو چې خوان خو ګلان په پیسو مسکانو جی دا تا مریم بس وای سټه مکلب وای زه به ان شاء الله زه خدای رقم لا چې کړه تپړه لګیا وایم ما او تا به سم کنسرت په خیر کو په یو سایډ په گیم کې تناسته په بل سایډ به زناستم نو شایسته غټ چیلنجي گیم به لګو بیا به پنځمین کې سندره درته انداسه لا چیرې په پرې کې سندري زوایم ولې تا ته زداسه ښکار
سندره به وای خو چې دا کله تاسو دا محرم ختم شي بیا راشي او خیر او بیا به چې کوم دی پروګرام دغسې جوړو او بیا به انشاءالله وایو ول خیر نه نو زه خو تا ته پته نه ده عدالت چې زه ګیم نه ولم زه ګیم کوم نه ګیم نه دا خو وایي چې ګیم به کوو خو لکه دا خو به ګیم دا نه کوي مسکانو مریم سره به ګیم کوي چې محرم د خیر ختم سي د محرم یو څو ورځې پس زه کوم ټیم دوه شپې بعد دي دغه 2 شپې نه یو 15 شپې بعد به ان شاء الله کوم ولې زه ډیره زیاته بیزی یم ولا دومره بیزی یم سوچ می ګډ په مصروفیات کې دي 15 شپې ورځې کې زه فرکیږم ډیره سره مننه رګو بیا به ان شاء الله زه مایک سیستم جوړ کما چې زما ژغ هم لږ سم درځي او چې عدالت مایکونه ان کوو هغه نه چې د چی شي کوي عدالت لاله تاسو چې مایکونه ان کوي کله ورته زه سیستم در برابر کوم بیا به کې خلکو ته ټپې کوه یا خدای پاک ان شاء الله بیا به خیر ششه سب ټایم باسي قران کې بیزی دا ولاکه چې دا څنګه راسي زړه نه ځکه دا دومره بیزی نه راځي دوی برازي نور داسې دوستان ټول برازي ټول ته وینا کو بیا به شایسته غوندې دی پی جوړو چې په داش په باندې موږ سندره وایو صحیح ده هغه به صحیح پروګرام کو یو شپه به لکه خخ کول صحیح پروګرام کو لکه روم به ټول ناس یو بس کړتی پړتی بوای لکه یو واری واجب وساګاله دا ولا به ما او تا د یو بل سره ځام کو یو بس په پالو نو ځام به د یو بل سره یو چې دا سندره به وایو او دا سور دی دا رقم دی او کنه چې هر شی لګی نه نو هغه مزم لګی کنه هر پردیس هر سور سره لګی کنه دا سور دی کنه صحیح خبر دا نه راغله عدالت لاله دا نه براوا خو سلیم ډیر مننه صادراتلو دا نه براوا خو دا نه راغله او دا نه وانه په وربل پروت اسلام خو قربان ستا پراتلو باندې مننه کوو مننه ډیر مننه اسلام صادراتلو خدای دې په جی اے سسٹر ما سره بکل گیم به د خیره کو دا محرم ختم سي ان شاء الله وبکو گیم شه نه محرم او خو ستا خبره سیده 10 تاریخ نه بعد ولې دا 2 ورځې زم بیا د خیره روزه د 2 ورځې نه سم محرم دی لږ ما خو پینځونی وی ان شاء الله دې قبول کړي الله دې قبول کړي امين زماره پاره په کوم یو نیسه کنه نه ستاره پاره بم یو نیسم ولینا الله دې هر ارمان پوره کو وای نو تاسو د پاره نیسم د چاره پاره ونیسم بیا راغی دا نه راوخته کال ته دانه تا خو دی رب لکې وي ته ولې نه راځي چپ شمړه دانی له خدانه خلو دا تاسو عدالت لاله واجب بیا وګس کې نه ای وکړه ناکله وبګي غپم لګو قربان خپکیګه مو غوري ښا مریم زمانه پاره مې ورو جوړی ښه ژوندې ولې تاسو مرکړو مسو ما خو به بستر دی اغوست نو د شوی نه ته تا مریم وای دای په پورا مکمل ځان ما تخکار کوي چې ګوډ دی کنه د دې تم چا ویلې چې ګوډ دی ما ټول نه دی ګوډ وای ما ته وځه کار کوي منډه به او زموږ په مخ کې بغیر د شابه ور سپورت سال موبایل تک شته په ځکه کې د سټرینګ یې ما بل وای دا یو سټینګ پاتې چې دا مې له خیره سره توې مالک په غیر د سټینګ خوب هم ناراضي استغفر سټینګ مت کسټینګ حرام دی واجده سټینګ چې کله اوس کې خوب روکي واجده نو د دې د وجه خو بدل نه شو کنه خوب نشته وجه ما خوب روکي چې ناراضي سر په ډیوټي له دې ورا نه مکمل لشکارې په ځکه موبایل چلته چرته لګتاو راتاو شلګ ډبل ټیپ وکړه ټول یار ډبل ټیپ وکړه شیشه یو کلمانو شیشه ټکو نه واجب لګتاو راتاو شه
لایف نو درېږي او دا اوس لږ ډانس هم وکړه که نه مینوال ویډیو میں پالیو تراغا نه واو پاریو کې به ګرځي انشاءالله سارو ما دا نه ریکارډینګ وکړو مینوال وسراغا نه راغلی لکه او دا خپې دې ښکارېږي خپې نه ټکوم رګوي ما ته وی نه ټکوم خلکا گیم بیلی کائنات ګل ته شعر وایا خلکا گیم بیلی پن خلکا گیم بیلی که پنشمنٹ کوي دارا باندې بغیر گیم پنشمنٹ کوي اوري سي زدر ټایم شعر وایا په خبري پوهېږي شعر وایا سو پرمان کسکر شعر وایه پرمان کسکر شعر وایه پرمان کسکر وای په پښنو ګلونو کې نو ناستې منو خو نه سم شعر نو زه درته یادې د منو خو نه ته تر هغه ټایم نه خو ما وایه ته سم شعر وایه خپل په سټایل ما ته ډالې که ما ته یې رب دې ټکو بیا رې ګوره میوټ کو اردو کې یو شعر دی خدای زه د توار خطا سي دی وایه قرآن دی وایه نه ما کو خیر دا مریم دی وی بیا به خپه شي که نه وی ما له خوردونه راځي خو زه دله بیا هم د ځان نه جوړوم په دې خلکو خاندل نو ये लोग मुंह पे सलाम करता है और मैं पल में बदनाम करता है लड़का नजर आती है लड़की नजर आता है ټکه دی وه ټول دې شی د خراب کو جوسر تر شی واچو د غر کچه लड़का नजर आता है लड़की नजर आती है اوس د شی ټیک کو ټکه دی وه لڑکا ٹھیک او کنه ها کړلا وختي جوسر ته شی اچو کنه خیال دی ورته د اعلان سره سندره وایه واجد خان ارشاد ته به خاندې نه ته ځان میوټ کاولو زه نه خاندم که ما وخندل بیا زه جرمانه یم خو زه به یو چاته خو به خاندم ده باندې نه خاندم هسې زه چاته خاندم واو مریم سونګ ووایه مریم کو سونګ شروع کو دا ټول خلک وته دي مریمو دی د مریم په غم نیول ته سونګ ووایه قرآن دی ووایه جی واجد خو واجد بجلی نه نیولې واجد و د ځان یې بیا مې وکړ دی په ځای سټاپ دی مریم دلته خوشاله یوسو مسکان صحیح شعر ته کنه وری والله سم ډیره دا صحیح ده سم ډیره خوشاله اوسئ واجد مې کولا کو واجد سو وایا واجدا وایا د ځان تاسو پکې نه هغه شاعر پرې د مړه کو غانه وي خو صحیح ده قسم دې ګوره بیا عدالت لاله ته خالی اډر کوه ډاکټر بلاک نه مې بلاک کوه خو دغه غانه وای خپل شابه دماغ غانه وای ما چې توختي وي کومه یو نیمه شپه کې مې زړګي داسې غوغا کړه اځه صحیح ده دا کنه نه باجو سروا خوري غوبل بنه جوړه ها میک نه میکو واجدا یو دې سره کوم ده واجد یو چې یو تادیمه کوا بل میک داخلي نه پاس کړه خو دې لګ بیرته ونی ستا به خلګه سات لې خوري تادی بنا کہا ہوں سلام علیکم سلام منٹلی
تپرې چوي دلته د یو شاعري کوم ځای کی جوړغو کاکا ویل شاب وسشنار لپیدا کا ویل شاب وسشنار ته پیدا کا یما وی خلی شود شخل کود دی یما وی خلی شود شخل کود دی ولش کلمه تو سره وایا پجړا کا ویل شاب وسشنار لپیدا کا کلمه تو سره وایا کنه قربان ویل شاب وسشنار لپیدا کا وسړګي کې مستړګي جوړه خاورا ویل شاب وسشنار لپیدا کا ویل شاب وسشنار لپیدا کا رنګ جسر د شې باجی د ټکه دی وا دا شي جسر سما چوا بس یو شاعري ترقی وکړه یو شاعر واجدا مسکان واورا مسکان واجدا ارشاد وای اندکی د کیلو جوس کې کیلو دا د ډالۍ وی مسکان ارشاد وی بدقسمت ما شک می په خپل ځان پیدا شي بدقسمت ما شک می په خپل ځان پیدا شي چې دې یار کلم بیا شپږ سل یاران پیدا شي هلا وای واه 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 زبردست واجدا وای واجدا شبه هم پرېدم واجدا هم او په ټول وای ټول دی اکثر ویل شاب وسشنار لپیدا کا یشپد هجر و واجدا خنکلا یشپد هجر و واجدا خنکلا ټول شپه مې زړګي تیرا پجړا کا ویل شاب وسشنار لپیدا کا ویل شاب وسشنار لپیدا کا مختی وای ویل شابه اوس شناره ته پیدا کا مستې کړه دې اشنا نه خو تا به خو وستو بس واسکټو سپلای دی نیوی سی فریزه نه واسکټو سپلای وتی واسي نه تلل سره وای د وخت زده داغو سپلای واسکټر سره واغستو جوسر ته دی وشتلو او شه دې پتاو کو دا اوازونه لګ میوټ کی زړه په خپل مرګري ته پکې دا باجم ما واه اعلام تم ځان میوټ اعلام تم ځان میوټ ته پکې ځان میوټ کم میوزیک یا خوب کې ورته ویم چې یو سترګه راته ووهه هغه رانه خفه شي بس دا خوله واده کي دا حل دی که نه ده ته پول شرابي دی ته ویله غلی شه مسکانو سایډ د سترګه ورته ونوې خو ته یې د خانه سایډ ته چا مخته نور نه خلاصېږي نه ته خو دې ته سایډ ته شه واجدا ښځه دا وورې راکه اسی نور غب ته ما وی ته د شربت په دکان کې کار نه کړی تمنه دا خبره وره کنه ته دا خبره ور دا لګ میوټ ک بیا غب لګو کنه صحیح ما نه اصل خبره بل ده کنه ته د
د کیلو د امونه د سره د هر څه جوس یو پول تباه دی مسکانه یو ته وی پول تباه دی خزا میوټو لګي والا کټولو خوب کې ورته ما چې وستر ګراته وها اگر ته غوسه شي د غوسې نه ته کسر شي د کابل سم مړ شي یا بیا چې ورته مزه مسکه شلګو خاندا بیا اگر نه خپشي ز تخنو مولت شي مگر بیا بدیو نشي د کابل سم مړ شي بیا مې ورته وې دوانو کېدن کو زه د پلار ته وې نو ما ته ویل زرشا صاحب ورشا مړ ته خو دومره لړشا ز زما د خوا نه لړشا یا بیا مې ورته وې چې خصفا حل راته وویا یا زه به مره ورشم په نشو باندې بسر شم یا رسلار بستا د درشم واجد خان به مسافر شم یا زما د چرسو نه نفرت وا داستا د غمې په چټو چټو لګاو ما درته وې کابل ته مزه مړې خوږې دي ما بهیرا کړې مینا یا توتان پاخ شو خارو مړه شوه ما په سنډل دی به خوړل مشغول پیونه مړې مسکانې ستا د خندا د لاسه نه نه ما څه ویلي نو چې تا په مړې باندې څوک خرڅوي نو زه څه وایم نو ته په مړې لا یې کړې موږ وایو چې درهم خواږه دي ته په مړې یې کړې درهم نو والله که چاله سور کوي درهم که چاله سور کولې نو موږ وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا خپل یو د پیر خبر دا خپل چاته دی دا رښتیا خبره ده ها والله چې minga da charsa diu minga pichakni wacho ساتیانی ورکیا اے هاي مریم ستا आवाज خو صحیح دی ته څه ووایې که نه جو مونږه د سوات یو ښه ته سوات نه یې درو وایې بس یو غزل شه زه به هم درته ویمه یما یارانه کله کولا سرتور ولاړو د خیرو دی یریدما یا د یارانې مثال کرکټ دی څوک پکې اوشي څوک جګې پکې وهینا یماوی یوازې زما یارې زه د اسکول په ګډ کې چولې خرڅومه یار مې د اسکول د قلادت دی امجد خانه
مریم اشنا مې ډېر خوشحاله شینه قربان دې شمه بیماري زم یستا دې د سترګو اشاره وینو بیماري زو یم ماري یوازې زما یاري د اختر ټالي هر سړی دې زنګوینه وي در بشمنو یما وی یوازې زما یارې کنه ما وی یوازې زما یارې د اختر ټالي هر سړی دې زنګوینه که څه خبر وې چې تشنې خبر لنډې وکا د نسته ډانګه سبا ولې در ختمه یا خبرې لنډې لنډې وکنو یا د لارې سر دې څوک پځي څوک په راځي نه یا چې د کال جارا چوټي شي مست د کسته په پستا وشتل کوینا یار می بچے ناسے کل سور دے اوس مینې جامې ور سره ډېرې خوند کوینه د دې امجد د زړه دپاره نو یو څو مصرې په وینو سرې ورته کومه غم که د غمه شرمېدلی شرمېدلی نو او یم په دې مریم باندې به نه راتله غمونه قربان یتمې نه دروغ وایي او نه دې رنګ زیړ دی نه دې شونډې او چې دي نه هی ډېر ښه اسرار به یې ډېر ښه دا شی د خیم واجد دی دا شی زده کومه قربان دې شمه خوشحاله اوسئ مریم اسرار به یې سلام وایو وعلیکم سلامونه تاسو خواږه خواږه یه پاس پاس مان کې ستوري زوي دا زما ارباب دی ښه چې ته ودوي زه دې وو زما په ګیم وي بیا به راځئ ټول خوشحاله دا اوسئ زما الله دې ارباب دی وکړه مریم آمین آمین خیال باغ ته بس الله دې وله زندګي ورکړي چې تاسو خیال ساتي زار 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 بالکل ډېر خدای د دې لوګیان وچی مینه اوس لاندې یا کله رب یان خوار کې چې جانان کور ته راځي نه یا مېندې راوړي خویندې غټ کې کنه بیا پې مزید دې دوبۍ بدوان کوي هاي هاي پورې یو سپین موټر راخلاص سبا دی براشما یم میاشتې د تېرې شوې ګلونه د شمارما هی مسافر ټول وطن ته یا مسافر نه په خیر خدای دې جاړه کړو
راغلی واجد خانه اوله غیږ درکم که د جیب ولټومه د جینکو ملالې سترګې یو ټپکما وی د جنکو یاري د خرو را څوک چې د خرو یاري کوي مریم ته په ترس کې وایه که نه مریم یو نور سړی په والله زموږ وایي دلیل به وینه یا مسکان ته چېرته لوی ما ځان ته چای تیارول نه وی د جنکو یاري د خرو ده او څوک چې د خرو یاري کوي دلیل به وینه واجد چې د لرې څه خندله سمه په خندا وه نه چې د خرو یاري کوي لته بخوري نه ما وی چې ته ولې د واجد د ټپې بیهوشه کړې عدالت والله ما سره هم غم شومه چې جینې څه شوه چېرته بېهوشه شوې ده که څنګه نه مریم یو شعر دی هغه دې هم غلطي دي ما دا خبره شو یو ماشوم ویلې ده که نه په ټیک ټاک کې مننه روره مننه خوشحاله اسرار وایي مننه وی د جینکو یاري د خرو ده او څوک چې د خرو یاري کوي دلیل به وینه نه لتې بخوري نه خرې لتې وایو نه لته خو به نه ویم که نه چا راته پیغور وکړو ښکته کښېنه چا درته وویل ما درته وویل خو ته څله کوزېږې دا کیسه له چینجې شوی دی کله کوزېږي او کله خېږي دا لا څه خبره ده عدالت لالا ټیکې تاوان وکړي مریم دونه سخته بېزتي خو ټیکې تاوان وکړي اسرار به دونه تاوان مکو نه ورې کوزوله دا لکه مکله ده زما جانان اسرار نه ماړه دلته چې ما سره څوک کښېني هغه ټول ماشاءالله قدردان خلک دي ما ته قدردان دي نه غلط الفاظ غواړم چې زما مینهوالو زما کتونکو پورې ورسېږي ماحول زه نه خرابوم زه د ځان د وجې نه وایم دلته ډېر نه خلک ناست دي د مینې ډک خلک ناست دي د خپل قیمتي وخت دوی موږ ته راکوي دا د پاوبالا 3 بجې دي او دوی موږ ته چپ سا کړتې مه وایه استاد غورځوم چپ دوی موږ ته خپل قیمتي وخت راکوي نو باید چې موږ یو داسې الفاظ نه وکړو چې د دوی په نظر کې زموږ عزت کم سي یا زموږ په نظر کې د دوی تر عزته یو څه خبره ورسېږي نو نه غواړم چې زما کتونکي خفه سي ما ته قدردان دي خپل پښتانه وروڼه مې دي بخښه غواړم که څوک په یو خبرې خفه سوي واجده بلاک در کوم په لیمیټ کې خبرې کوه سیده زه خو لیمیټ کې لګی یم یا کړتې پړتې دومره ښایسته سندرې وایي رلام خان ناست دی ښایستې خبرې کوي ښایسته سندرې وایي تا کړتې پړتې راخیستې دي مننه بس اصل خبردارم مسکان کنه او عدالت لاله چې زمونږ لکه ماشاءالله دا خبره نه ده چې مثال انسان هغه انسان دی کنه چې هغه خبر ده چې یو ګوته بل ته نیسي نو څلور ګوتې ځان ته راځي بالکل انسان هغه انسان دی چې مثال بلې صفتو کې بله لکه خپل صفت په خپله چېرته هر انسان نه دی پکار پوه شوې بالکل نو زه دا خبره کوم چې کوم کسان مثال لایف ته راځي یا ملګري یا زمونږ دا لکه دا الفاظ چې دی که نه مثال دا ډېر د ګنده ځای نه دا میده چې دی که نه میده دا هر څه مثاله د هغه د امجد دغه جسر ده دی کیلم وي عموم وي امجد غواړې ستاسو سره موږ ډېر زیات ګپ لګو امجد غواړې ته خفه نه شې په ګپ حساب دی واجد که نه واجد وایي لکه موږ ستاسو سره لکه مثال ته زموږ یو کشر ورور یا زموږ مشر ورور شو موږ ته یو شریف وشو مثال خو لکه موږ ستاسو سره ډېر ګپ لګو خو دا امجد نو مایده چې ده که نه مایده دا کوم ځای نه چې دا خبرې اترې راوځي که نه دا د ګنده ځای نه راوځي نو دا به اول فلټر کوي بالکل
دا چې ته کله فلټر کې کنه دا ډیره مزه کوي ډیره ښکلې روزي لکه مثال یو انسان دی کنه یو دماغ دی څوک شاعري کوي څوک غزلي وي څوک چاربیته وي څوک پیناتونه وي څوک پیسه وي څوک پیسه وي لکه یو ځای نه روزي خو لکه دا فلټر دی هر انسان الګ الګ فلټر جوړ شي نو مریم که دغه نو مریم خیر دغه وکړه که ته صحیح ده مثلا نشته نور به خبره خو ته پوهېږي بیا بس دا د عدالت لاله خاطر دی چې جنکو سره مطلب یو فاطمه جانه ده هغه چې کله بروډ ته راسي دا افغانۍ ماشاءالله زه فخر د هغې په دوستي کوم چې مطلب دومره ښایسته خبرې دا کوي ګپ شپ ما خو زه خو دا خبره مثال زمونږ مسکان زه خو دا خبره ځکه کوم که نه مثال لکه په بلوټ ناسته یو ځای په کمره کې ناسته یو ځای په کلي کې ناسته یو ځای د دې مثاله دا لکه یو تالي چې روټۍ خوري بالکل بالکل دا ته په دې لحاظ باندې هر څه ګوري دا دغه چې دی دا تاسو نور دې ملګرو کې یو کس نه او صرف په غیر د عدالت لرنه زما سره راځي زما سره یو جنۍ کینی د هغه هم دغه 400 ده د پاکستان نه که نه نو هغې له لکه مثال ما هم عزت هغې راکړلی زه ولم ډېر عزت ورکوم د خور په نظر ورته ګورم مثال لکه څه شی ځکه ما زه دا وایم چې لکه مثال ماله ګفټینګ نه دی پکار ماله چې دی لایک نه دی پکار ما مه پالو کوه خو څه شی ما په زما چې څومره کمنټس په بره روان دي که نه چې تاسو کته ښکلی کمنټس ولیکئ بره بورډ ته راوخېږئ یو غلطه خبره ستاسو نه وخېږي نو ستاسو غټه مهرباني او ما منې بدای لکه زه به مخه بار تر باره دا خبره ریپورټ کوم الهام خان په ما د عدالت لاله خاطر دومره ګران دی په ویله چې د ده په خاطر زه مطلب ډېرو خلکو ته ما سر ښکته کړی درته ښکته کوم ولې دی زموږ عزت کوي خو ځینې خبرې داسې چې لیمټ انسان ماحول ته ګوري ټیک دی ستا تربیت باره کمي خو تا ماحول ته ګوري چې ماحول څنګه دی د ماحول په مطابق ته خبره کوه که په ماحول کې داسې چلېدی داسې ځای ته تګ مه غواړه مه کوه داسې ځای ته تګ هغو سره ناسته کوه چې هغه ستا د سوچ والا وي زه هر سړي ته دا سوچ لرم نو ښکلې خبره ده ښکلې خبره ده اصل خبره دا ده که نه اوس مثال زه ستا سره ناست یم یا عدالت لالا دی یا دا واجد دی یا ته یې که نه نو موږ به په یو خبره به یو بل پوه کوو چې لکه مثال چې دا خبره نه ده پکار موږ له دا خبره پکار ده دا پروګرام به په دې طریقه باندې چلو نو مثال چې زموږ خبره یې وایي که نه نو مخې ته به زموږ روټین ډېر ښکلې رواني او که نه او بیا که مثال زموږ په روټین باندې څوک پوه شي یا مثال زموږ په انداز باندې یا زموږ په خبرو باندې هغه که زموږ لایف ته راځي نو نه به غلط کمنټس کوي نه به چې بره بورډ ته راوخېږي نو یو غلطه خبره به د خولې نه خېږي لکه بالکل که ما ته اوس پرې شو ما ته پرې شو نو که ته به موږ ته کمنټس پرې که کوم کس راخېږي هغه به خبرو وار موږ له نه راکوي आवाज چا سره ډبل شو بالکل والله پته نشته نو مونږ ته आवाज ټیک دی مریم اصل خبردار کنه چې کته ویډیو زمونږ لایو ګوري او کته ناشته نو ان شاء الله دا غولي که سوري ولې که سید نور څه مسله نشته سید نه څه خبره نشته هیڅ خبر نشته خو نه بس ته مزه دا بار څه تور سره د مشت قدردان ده لکه نه نور خبره تا خو مکه بس ته مو ته بس لکه کته ویډیو ګوري واپس کال تر اخیږي مراو خو چې مسله نشته صرف سوري ولې بس د مسافر بس ته زیاته ټپې بس ولې درې نیمې بجې سوې ډېر ناوخته سو زیاته او کنه تاسو خو ناوخته لري او زمونږ هم 2 نیمې شوې بس او جس ولې بس نه خور په ګزان نور په ګزان اسه 5 9 10 منټه غپ په ګزان 10 لګوي مثلا نشته میوزیک زنه نور بند خپل ما په وغه اړه بل ستړی شي او کنه اگر با میرا ته پہلے په واتس اپ باندې میسیجونه کو ویل کو د شو ودا کېدو خبره مې وته نه ک بدل تیر پښه دا مایک راپورته کړی کله د دوبره دماغ را خراب کړي کله د ژغ ناراضي اوس و ما ارباب میں نے ارباب اسرار پټان اگر پسې پہلے میسیجونه کو په واتس اپ باندې ودا شو چې خبره مې ونه منله جواب مې ورنه کو بس دلته غوسې ته لایف ته راو خډیر د غیر تراسن ک گیفټونه او ما ته پته ځواب د دې گیفټونو زور وباسي تاسو سند کړه ها غزړونه هغه درته کنه دا د مار باب دی کنه ها